او دا هم د میراث مسله ده وایي چې زما اوښې یعنې د کور خاوند یو څو ورځې مخکې مړ شوی ده او څه مال ترې پاتې شوی دی نو د هغه دغه ښځه ده شاته دا ترې پاتې شوي ده او 2 زامن دي او مور یې ده او پلار یې مړلی مخکې او 3 روڼې دي یو پکې واده کړی دی 2 نشتي 3 خویندې دي 2 واده شوي دي او یو طلاقه شوې ده نو دا مال به څنګه تقسیمیږي د شریعت په رڼا کې الجواب اول چې ګوره اصحاب الفروض چاته وایي چې د هغوی خاص حصه الله ذکر کړي اول به د هغوی حصه ورکوي باقي چې به پاتې شي هغه به چاته میلاویږي هغه به ذکر کوي نو اول به راځو ښځې له د ښځې سویمه حصه ده اتمه ولې اتمه ده بچی شتي اتمه په دې ده ځکه چې بچی شتي ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم الله وایي که ستاسو بچي نه او مړه شوي د هغوی 4مه برخه ده او که بچي یي او تاسو مړه شوي بیا 8مه برخه نو ښځې ته خو 8مه برخه میلاوي مور ته به 6مه حصه میلاوي ولابویه لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد که بچي بیا مور ته 6مه حصه میلاوي دا د برخې خاوندان د دوی محدود برخه وه پاتې را 2 زامن شو د باقي مال ټول د دوی دی او حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی امام بخاری امام مسلم راوړی دی الحق الفرائض باهلها فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې د کومې حصې چې الله ښوولي دي دا د هغوی حقدارو له ورکوي چې کوم مال پاتې شو د بیا نږدې چې کوم نر دی او ذکر دی هغه له به ورکوئ نو دلته نږدې څوک دي نږدې ته 2 زامن دي نو باقي مال ټول چاته پاتې شو باقي مال ټول زامنو ته پاتې شو او وروڼو او خویندو ته برخه نه میلاویږي ولې نه میلاویږي ځکه چې زامن شته او چې کله بچي د دوی د لاسه بیا وروڼه او خویندې هغه پټې شي هغوی ته به برخه نه رسي والله اعلم